السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک سټوري کتونکي زیات کړو. هغه ملګري چې فیسبوک سټوري زیات ویوز نه اخلي نو هغوی دې په خپل فیسبوک کې دا اسانه او ساده سیټینګ ترسره کړي. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار، راځئ چې شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ به راخلاص کړئ او په دریو لیکو باندې به کلیک وکړئ، ښکته به راکېږدئ او دلته به تاسې په سیټینګز او پرایوسي او بیا به تاسې په سیټینګز باندې کلیک وکړئ او تاسې به ملګرو ښکته راکېږدئ او دلته به تاسې سټوریز پیدا کړئ. دغه د سټوریز په همدې به تاسې کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسې په سټوریز او پرایوسي باندې به تاسې کلیک وکړئ او دا به له تاسو سره په دې فرینډز کې وي. راځو درېیمې خانې ته، تاسو ته ښکاري هایډ سټوري فروم، په همدې به تاسې کلیک وکړئ او دلته چې تاسې کوم ملګري ټیک مارک کړئ او له هغې څخه وروسته تاسې بیک لاړ شئ، نو کله چې تاسې سټوري شیر کړئ نو یوازې دې ملګرو ته بس تاسې سټوري نه ځي، نور به هر څوک کتلی شي. دغه دوه ملګري ما انتخاب کړه، له دې څخه وروسته چې زه سټوري کوم دوی ملګرو ته به نه ځي. دا زه بېرته له ټیک مارک څخه وباسم او راځو کسټوم خانې ته راځو. په دې چې کله تاسې کلیک وکړئ او دلته تاسې کوم ملګري وښایاست، کله چې بیا تاسې په فیسبوک کې سټوري ولګوئ نو دلته چې تاسې کوم ملګري انتخاب کړئ یوازې به هغو ملګرو ته سټوري ځي چې دلته تاسې ټیک مارک کړي دي. نو زه به دا هم بیرته له ټیک مارک څخه وباسم او راځو لاندې کمنټ اپشن ته. کله چې تاسو دغه اپشن آن کړئ نو بیا به ستاسو په سټوري باندې یو څوک کمنټ کولی شي، که آف یې کړئ بیا به ستاسو په سټوري باندې څوک کمنټ نشي کولی. راځو ښکته دغه اپشن ته راځو. که چیرې تاسو انسټاګرام لرئ او دغه اپشن تاسو آن کړئ، کله چې تاسو په فیسبوک کې سټوري ولګوئ نو هغه به په اتومات ډول باندې په انسټاګرام ته هم لاړ شي. نو راځو پبلیک اپشن ته. دغه اپشن تاسو ته ښکاري که په دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو فیسبوک سټوري به هر څوک کتلی شي، که هغه له تاسو سره په فیسبوک کې فرینډ وي او یا نه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.